سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان، امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله یئ. دوستانو په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته په دې باندې کار وکړم چې اکثره ملګرو سره دا یو مشکل وي چې هغوی خپل یوټیوب کې یو په زړه پورې ویډیو ګوري، داسې ویډیو چې امکان دی ولري تعلیمي بڼه ولري، تفریحي بڼه ولري، یا بل داسې نورې علمي بڼه ولري. ویډیو پیدا کړي ډېر په مشکل سره ویډیو وګوري او څه حده پورې وګوري او هغه ویډیو د دې کس ډېر زیاته خوښه شي، خو داسې وشي چې یا ډیټا بند شي یا انټرنیټ بند کړي یا دفتن یو بل ضروري کار ورته پیدا شي او دا کس د موبایل نه جګ شي او بیرته چې کله راځي او په یوټیوب کې هر څه سرچینګ کوي هغه ویډیو دا کس نشي پیدا کولی، هغه ویډیو ترې نه ورکه شي. نو ګوري دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه ډول ویډیو چې تاسو لږ هم کتلی وي، یو سیکنډ یوه ثانیه هم تاسو کتلی وي او صرف کلیک هم ورباندې کړي وي او هغه تاسو دوباره بیرته را پیدا کړئ او ویې ګورئ. ډېر اسانه دوستانو. لومړی راځم دوستانو زه د کروم برخې ته، دلته راځم کرام ته، وګورئ کروم او کروم کې دې برخې ته راځم، څه خلاصوم؟ یوټیوب. دې برخې نه وګورئ دوستانو، ما یوټیوب را خلاص کې. فرض کې دوستانو چې په دې دلته کې ګورئ یوټیوب ته چې کله تاسو لاړ شئ نو دلته خو مختلف قسمه ویډیوګانې ستاسو مخ ته راځي او دې برخه کې تاسو سره سرچ دی، د هغه ویډیو تاسو نه مکمل نوم هم له هیره ووتلو، هر څنګه تاسو سرچینګ کوئ او هغه ویډیو ستاسو مخ ته نه راځي. نو ګورئ دوستانو ډېر اسانه، یو ظلم چې کله تاسو یو ویډیو باندې کلیک وکړئ هغه ویډیو بیا نور تاسو نه نه ورکېږي، خامخا بیا هغه تاسو پیدا کولی شئ. لکه مثال دوستانو زه راځم دلته ایمو استعمال کوونکي لازمي وګورئ، دا یو ویډیو ده ما راواړوله دې نه پلی مې کړه او دا ویډیو زمانه بالکل ورکه شوه. دوستانو په بله ورځ زه راځم خپل موبایل ته یا بل ټایم راځم خپل موبایل ته او زه غواړم چې هماغه ویډیو بیا را پیدا کړم. نو دا ویډیو به زه اوس څنګه پیدا کوم؟ ډېر په اسانه باندې دوستانو. تاسو به خپل کروم ته راشئ او کروم کې دا بره 3 ډاټ یا 3 نقطې تاسو ګورئ، دلته به تاسو کلیک وکړئ او د دې نه وروسته وګورئ دا دریم آپشن هیسټري دې ته به راشئ، ډېر په اسانه دوستانو. او دې کې وګورئ په اول نمبر باندې، یعنی دغه ویډیو ما اخر کتلې وه خو دلته په اول نمبر لیست کې راغلی ده. ګورئ چې کله پې بیرته زه کلیک وکړم مستقیما به موږ تاسو دوستانو هماغه ویډیو ته ویسي. دا یو ویډیو وه چې مخکې موږ تاسو څه برخه یې وکتله. یا مثال زه راځم د بلې ورځې ویډیو ګورم چې بله ورځ موږ کومه ویډیو کتلې وه. بای ډیټ، دا په تاریخ یا ډیټ باندې تاسو سوټ کوئ چې کومه ورځ تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب کې څه کتلی دي یا تاسو کم یو کار کړی، نو دا هیسټري ده دوستانو، دا موږ سره جمع کېږي. ډېر زبردسته. لاندې وګورئ د عبدالحکیم سجاد په خواږه آواز ښکلی اذان، دا ویډیو مثال هر تاریخ باندې چې ما کتلې وه دلته وګورئ دوستانو. بیا چې کله زه پې کلیک وکړم په اسانه طریقې باندې دا ویډیو بیرته زما مخې ته راغله او زه کولی شم چې د دې نه پلی کړم. او بیا هم زه راځم دوستانو، بیا راځم دلته وګورئ 3 ډاټ ته هیسټري برخې ته او دلته وګورئ څومره چې تاسو په یوټیوب کې ویډیوګانې کتلې وي ټول یو په یو راوستلی شي. وګورئ 19 د اکتوبر 2020 باندې لاندې وګورئ 2 ویډیوګانې کتل شوي دي. په وایس میسیج کې خپل آواز داسې بدل کړئ. ګورئ دا یو ویډیو زه غواړم دوستانو ستاسو مخې ته به راشي، زبردسته او د دې نه اسانه طریقې سره تاسو پلی کولی شئ. نو امید ده دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.